یو بچی راغلی وه ښځه وایي مولوي صاحب زما پلار زور کړی یم واتو په 10 لک روپۍ زما خاوند ډېر غریب دی ته ګټي هغه کور له راستې مور پلار ګزاره ورباندې کوي دا مهر ترتیب نه برابرېږي هغه د 3 او 4 کاله وسلو نو زه دا خپل مهر و خپل خاوند ته وربخښم زما پلار وایي یا تر څو به زه په کور کې ناست یم زما سیالانې ګرد واده شولې هغه اوس بچیان لري زه لا په کور کې ناست یم په دې چې زما خاوند چې دی هغه مزدوري کوي زه ورته زه دغه خپل مهر و خپل خاوند ته وربخښم زه یم شی نه غواړم بس واده دې وکړي خاوند هم زارۍ کوي والله کې پوره کولی شم حاجي صاحب د واده بعد به څه در کوم یا دا رقم حاجي صاحب چې مړ او بیا دا مولوي صاحب هم درواغ پکې وایي 3 سپونه برابر کوي 5 سپونه برابر کوي 7 سپونه برابر هلکه حاجي صاحب مردار سوی دی دا هغه ظالم دی چې خپله لور یې د خپل نفس لپاره په کلو کلو په کور